السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ام ټي پلس یوټیوب چینل ته ښه راغلی. زه مجتبی هاشمي یم او د تخنیک چارې راسره سر طارق سادات پر مخ وړي. دوستانو تل په څېر نن بیا هم د یو نوي ویډیو سره تاسو په وړاندې حاضر شوی یم. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه دا چل درښیم چې څنګه کولی شئ یو چا وټساپ ور هیک کړئ. یعنې د هغې ټول عکسونه، ویډیوګانې، وایس میسیجونه ټول به تاسو ته په خپل موبایل کې ښکاري او هغې ته به هیڅ معلومات هم نه کیږي چې زما وټساپ هیک شوی او که نه. نو دوستانو د دې نه مخکې چې دا ویډیو تاسو ته زه در وښایم، غواړم چې یو خبره تاسو سره شریکه کړم چې دا طریقه غلطه مه استفاده کوئ. یعنې د ضرورت په وخت کې ورڅخه استفاده وکړئ. د دې په خاطر ته استفاده مه کوئ چې یو څوک ازار کوي، د هغې عکسونه ورځینې پټ کوئ، د هغې خبرې واورئ. صرف د ضرورت په وخت کې ورڅخه استفاده وکړئ. نو دوستانو راځئ، په انتظار مو نه پرېږدم، ویډیو شروع کوو. زه یم مجتبی هاشمي او تاسو ګورئ ام ټي پلس یوټیوب چینل. نو راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کول نه مخکې دوستانو یو ځل بیا هم تاسو ته وایم چې دې طریقې نه ښه استفاده وکړئ، بده استفاده ورځینې مه کوئ. نو دوستانو اول به تاسو راشئ، د هغې سړي تلیفون به تاسو یو کوډ به په هغې کې ولیکئ. د هغې سړي تلیفون ته به تاسو لاړ شئ، فون ته. په فون کې دلته یو کوډ دی *2 *. دا مو چې ولیکه د هغې نه بعد به تاسو خپل نمبر دلته ولیکئ. اوس نمبر ده 011150152. دوستانو کله چې تاسو دلته د هغې سړي په موبایل کې دا کوډ او ورپسې خپل نمبر ولیکه، بیا به د زینې باندې کلیک وکئ. بیا به یې د هغه سیم کارت نه اوکې کوئ، کوم سیم کارت کې چې د هغې وټساپ وي. اوس زما موبایل فلایټ موډ ده دوستانو، دا هم زه ټرن آف کوم چې دا وشي. دا دوستانو رجسټریشن واز سکسیسفول، دا به تاسو اوکې کوئ. را به شئ دوستانو، د هغې سړي تلیفون نه نور ستاسو کار ختم شو. کار مو چې ختم شو دوستانو، تاسو په خپل موبایل کې بیا راشئ، وټساپ ته به لاړ شئ. وټساپ ته چې راغلی دوستانو، ګورئ ما هلته تیاره خپل نمبر لیکلی ده. هلته مې خپل نمبر ولیکه او دلته وټساپ ته چې راغلم، په وټساپ کې مې د هغه سړي نمبر ولیکه، د چا چې غواړم زه وټساپ ورته هیک کړم. نو دلته دوستانو تاسو چې کله دا نمبر ولیکئ، دلته دوه اپشنې دي، ریسنډ اس ام اس او کال می. نو دوستانو تاسو به هیڅ وخت که غواړئ چې هیک وکئ، نو په ریسنډ اس ام اس باندې به کلیک نه کوئ، تاسو به په کال می باندې کلیک وکئ، ځکه چې زنګ بیا ستاسو سیم کارت ته راځي. ستاسو کوم سیم چې ده په موبایل کې، زنګ بیا تاسو ته راځي. زنګ چې راغی، په زنګ کې تاسو ته یو کوډ وایي، هغه کوډ به دلته ولیکئ، د هغې سړي وټساپ به فوري هیک شي. نو دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او ښه استفاده ورځینې وکئ. دوستانو ویډیو مو لیده، هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. که غواړئ دغسې نورې معلوماتي ویډیوګانې هم زموږ د یوټیوب چینل له لارې وګورئ، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو دغسې نورې معلوماتي ویډیوګانې هم تر تاسو در ورسیږي.